مغیره ابن شعبه وای ما چې اول ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وپیژانده هغه پیښه دا وه چې زه او ابو جهل د مکې مکرمې په یوه کوڅه کې روان وو. ناڅاپه پیغمبر علیه السلام په مخه راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو جهل ته وویل ابو الحکمه نور نو راځه الله او د الله رسول ومنه. د بتانو عبادت پرېږده، د تعظیم سر یوازې الله ته ښکته که. ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته اوس هم لا زموږ په خدایانو پورې بد وای؟ ته خو یوازې دا غواړې چې موږ دا ومنو چې تا پیغام ورسوه، خو زه له سره دا نه منم چې دا د الله رب العزت پیغام دی. او که همداسې وای یعنی که دا د الله پیغام وای نو ما به هرومرو او ضرور منلی و. یعنی څه چې ته وایې دا دروغ دی، دا د الله رب العزت پیغام نه دی، دا د ابو جهل خبرې وې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړي. د ابو جهل په دې خبرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، نورې څه ونیل. مغیره ابن شعبه وای له دې نه وروسته ابو جهل ما ته مخ راواړوه او راته یې وویل زه ښه پوهیږم چې دی څه وایي هغه رښتیا دي، خو منم یې ځکه نه چې دی د بنو قصی بن کلاب له ډلې څخه دی او هغوی زموږ تربرونه دي. ابو جهل وایي مغیره ابن شعبه ته دوی ویل د بیت الله څارنه به زموږ کورنۍ کوي، موږ ورسره ومنله. بیا یې وویل حاجیانو ته به موږ اوبه ورکوو، موږ ورسره ومنل. بیا یې وویل چې د شورا مجلس به موږ جوړوو، موږ ورته ویلې صحیح ده. بیا یې ویل د جنگ جنډه به زموږ له کورنۍ سره وي، موږ ویلې صحیح ده. بیا یې راسره په خوړو ورکولو کې سیالي کوله او اوس وایي چې پیغمبر په موږ کې دی. نو زما دې په الله قسم وي که په ټول عمر د پیغمبري ومنم هماغه و چې له دنیا نه بې ایمانه لاړه، د بدر په غزوه کې مردار شه او ځای تلپاتې جهنم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مسئولیت ادا ک، د الله رب العزت دین دوی ته ورسوه، د الله رب العزت دین طرف ته یې بلنه ورکړه. اما هغه چې ازلی بدبخته و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عناد کوه، ایمان یې رانه وړه، د بدر په غزوه کې مردار شه او ځای تلپاتې جهنم. نو ایمان طرف ته بلنه، اسلام طرف ته بلنه، د الله رب العزت توحید طرف ته بلنه، د شرک بدعت او د خرافاتو په وړاندې مبارزه، دا د ایمانی ژوند د ځلاندو بیلګو څخه یوه بیلګه ده، باید هر مسلمان په دې سنبال. همدارنګه حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید بن مغیره ته د قرآن کریم څو آیتونه واورول. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید بن مغیره ته د قرآن کریم څو آیتونه واورول نو هغه په ښکاره او په ظاهره ډیر نرم شو. ابو جهل چې خبر شو راغی ولید ته یې وویلې ستا قوم غواړي تا ته پانګه راټوله کړي او درې کړي. ولید بن مغیره ورته وویلې چې ولې؟ زما قوم ولې زما لپاره پانګه راټولوي؟ ابو جهل ورته وویلې ته محمد صلی الله علیه وسلم ته ورغلی وې چې څه درکړي؟ ولید ابن مغیره وویلې زما قوم په دې باندې خبر نه دی چې زه په دوی کې تر ټولو ډیر شتمن یم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرستې ته هیڅ اړتیا نه لرم. ابو جهل ورته وویل بیا نو خپل قوم ته قناعت ورکړه او داسې ښکاره کړه چې ته له محمد صلی الله علیه وسلم نه منکر یې او له هغه سره دښمني لري.
ولید ابن مغیره ابو جهل ته وویل زه به څه ووایم؟ تاسو پوهیږئ چې زه په هر ډول شعر ډیر ښه پوهیږم، خو په الله قسم دا سړی چې څه وایي هغه خوند بیا نه په شعر کې شته او نه په بل څه کې. د ده وینا هغه لوړه ونه ده چې په سر کې خوږه میوه ده او بیخي تک شین او تازه دی او خبرې هر وخت د بل چا تر خبرو لوړي. ابو جهل ورته وویلې دا خبرې مه کوه، قوم به تر هغه پورې ستانه خوشحاله نشي تر څو د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه بدې خبرې ونه کړي. ولید ابن مغیره ورته ویلې سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ځان سره فکر وکړم. لږ سوچ یې وکړه او بیا یې سر راپورته که ویل د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې داسې کوډې دي، داسې سحر دی چې له نورو زده کوي او خلکو ته وړاندې کوي. الله رب العزت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة مدثر دا آیتونه نازل کړ. ذرني ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا. الله وایي ما او هغه سره پرېږده چې یوازې مې پیدا ک او بیا مې ډیر مال ورکه او حاضر او چمتو زامن مې ورکړ. ګورې غواړي چې د الله دین ومني، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلنې ته لبیک ووایي، اما بد ملګری نه پرېږدي چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. د دنیا نه بې ایمانه ځي او ځای تل پاتې جهنم. نو درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، په خپل ژوند کې هغه چا سره ملګرتیا وکړئ چې د هغوی په ملګرتیا او د هغوی په مجلس تاسو ته الله یادیږي. د هغوی په ملګرتیا او د هغوی په مجلس تاسو له الله نه یریږئ. داسې کسانو سره ملګرتیا مه کوئ چې هغوی تاسو د الله نه لرې کړي او د شیطان په لومو کې مو راګیر کړي. دوستی هغو کسانو سره وکړئ، ملګرتیا هغو کسانو سره وکړئ چې هغوی خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیروي. موحدین دي. همدارنګه د طبراني حدیث دی، راوی د حدیث حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای زه وړوکی وم، یوه ورځ زما پلار ابو سفیان او میرمنې په اوښ او زه پر خره سپور وم. یعنی مور او پلار مې په اوښ باندې سپارول او زه په خره باندې سپور وم. خو د مور او پلار نه وړاندې روان وم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه راغی. نو پلار مې راته وویل معاویه ښکته شه او محمد صلی الله علیه وسلم په خره باندې سپور کړه. معاویه وایي زه د پلار په دې خبرې سره سمدستي له خره نه راکوز شوم او محمد صلی الله علیه وسلم مې په خره باندې سپور کړ. لږ مزل چې موږ وکړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما او زما مور ته مخ راواړول. ویلې معاویه او هندي تاسو دواړو ته وایم په الله قسم تاسو به هرومرو مړه کیږئ او بیا به راژوندي کیږئ او بیا به نیک عمله جنت ته ځي او بد عمله به دوزخ ته ځي. او زه چې تاسو ته څه وایم په دې کې هیڅ شک نشته او دا خبرې تاسو ته له نورو خلکو وړاندې کوم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړي، له دې خبرو نه وروسته د سورة فصلت 11 آیتونه ولوستل او چوپ شو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلی شه، زما پلار ابو سفیان ورنارې کړي محمده خبرې دې خلاصې کړې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل هو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خره راښکته شو. معاویه وایي زه یې په خره سپور کړم. په همدغه وخت کې هندي ابو سفیان ته مخ که ویلې
د دې کوډګر لپاره تا زما زوی پیاده روان کړی و. ابو سفیان ورته ویلې نه داسې مه وایه، په الله قسم دی نه کوډګر دی او نه دروغجن دی. علماو ورونو، په ځانګړې توګه داعیانو ورونو، تاسو چې د الله دین ته خلک رابلئ، قرآن او سنت خلکو ته بیانوئ، د شرک، بدعت او د فاسدو رواجونو په وړاندې مبارزه کوئ، په دې عقیده مو اوسئ چې خلک به مو په غاړه کې ګلونه در اچي. سپکې سپورې به درته ویل کیږي، مختلف نومونه به در باندې ایښودل کیږي، خو تاسې مه مایوسه کیږئ، خپل ثبات او استقامت له لاسه مه ورکوئ، د محمد رسول الله سیرت خپلې مخې ته کیږدئ. زه تاسف کوم د هغو ملایانو په حال او د هغو په نامه داعیانو په حال چې هغوی د شرک او بدعت په وړاندې او د فاسدو رواجونو په وړاندې په څرګنده مبارزه نه کوي، مقابله یې نه کوي، د دې لپاره چې څوک په ما باندې کم نوم کښېنوي. الله اکبر. راشه د محمد رسول الله سیرت مخې ته کښېږده، ویل وله چې په محمد رسول الله څه حالات تیر شوي دي. نو اسلام ته بلنه د ایمانی ژوند د ځلانده بیلګو څخه یوه بیلګه ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاویه، ابو سفیان او د معاویه مور د الله رب العزت دین ته رابلي. که هغه وخت کې نه مسلمانېږي، خو په پای کې د دې ټولو ایمان په برخه کیږي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلیل القدره صحابو کې شمیرل کیږي. الله رب العزت دې موږ ته هم د دعوت توفیق راکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو چې یزید بن رومان رحمه الله فرمایي د اسلام لومړنۍ ورځې وې، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شام له سفره تازه راستون شوی و. نو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او طلحه بن عبیدالله د زبیر بن عوام په ملتیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله. کله چې دا درې واړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام ښېګڼې دوی ته ور په ګوته کړي او اسلام طرف ته یې بلنه ورکړه. نو حضرت عثمان ابن عفان او طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنهما دواړه سم د لاسه مسلمانان شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل یا رسول الله، زه همدا اوس له شام څخه راغلم او هلته زه ستاسو له پیغمبري خبر شوم. موږ د معان او د زرقا ترمنځ په یوه سیمه کې دمه کوله چې یو سړی راغی او په لوړ غږ یې نارې کړې، ای پرتو خلکو پاڅئ، تاسو خبر نه یاست چې په مکې مکرمه کې احمد راښکاره شوی دی. بیا یې ټوله واقعه راته بیان کړه چې داسې پیغمبر دی. دا هغه وخت و چې لا مسلمانانو دار ارقم د مشورې ځای نه و ټاکلی. طلحه ابن عبیدالله او عثمان ابن عفان د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنهم په ملتیا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام ښېګڼې ورته بیانوي او د هغه نه وروسته دوی ته اسلام طرف ته بلنه ورکوي او دوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلنې ته لبیک وایي او د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه کیږي. نو د ایمانی ژوند د ځلاندو بیلګو څخه یوه بیلګه اسلام طرف ته بلنه ده. د شرک، بدعت او د فاسدو رواجونو او د خرافاتو په وړاندې کلکه مبارزه ده. نو له همدې وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته اسلام طرف ته بلنه ورکوي. همدارنګه ابن سعد لیک چې عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې و. زه راغلم خو چې ومې کتل صهیب له مانه مخکې په دروازه کې ولاړ دی. نو پوښتنه مې ترې وکړه چې څه کوي؟ حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه ما ته وفرمایل چې ته څه کوي؟ ما ورته وویل زه خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ورځم.
نو صهیب رضی الله تعالی عنه راته ویل زه هم په همدې تکل راوتلی یم. عمار بن یاسر وای دواړه ورغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کیناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د اسلام بلنه راکړه او موږ دواړه مسلمانان شو. عمار بن یاسر وای تر ماښامه سره ناستو او بیا پټ راووتو. دا هغه وخت و چې د مسلمانانو شمیر خواوشا 30 تنه ول. ګورئ عمار بن یاسر او صهیب رضی الله تعالی عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته اسلام طرف ته بلنه ورکوي او دوی دواړه هم د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. دا ځکه چې اسلام طرف ته بلنه د ایمانی ژوند د ځلانده بیلګو څخه یوه ځلانده بیلګه. بیا هم ابن سعد په 3 جلد کې په 608 صفحه کې لیکي چې خبیب بن عبدالرحمن رحمه الله فرمایي اسعد بن زراره او زکوان بن عبدالقیس رضی الله تعالی عنهما هغه لومړني مسلمانان و چې مدینې منورې ته اسلام راوړ. دوی د یوې پریکړې لپاره مکې مکرمې ته تللي وو او هلته چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو خبر ورکړی و. د دوی مخه عتبه سره لیدل ول خو عتبه یې پرېښوده او پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ورغلل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د قرآن کریم څو آیتونه ولوستل او د اسلام بلنه یې ورکړه. دواړه مسلمانان شول او بیا یې مدینې منورې ته اسلام راوړ. څه نیکبخته خلک ول چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلنې ته یې لبیک ویلو او خپل دنیوي او اخروي ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې ښایسته کولو. دا نیکبخته ول. اما ځینې ازلي بدبخته هم پکې ول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څو وارې هغوی ته اسلام طرف ته بلنه ورکړه. اما هغوی د عناد له وجې د حسد له وجې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دروغ وګڼلې. قرآن ته د سحر نسبت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې کوټګر او لیونی وویل. د رسول الله دعوت یې ونه منه. د دنیا نه بې ایمانه لاړل او ځای تلپاتې جهنم شو. همدارنګه ابن سعد لیکي چې اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها فرمایي کومه ورځ چې مکې مکرمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس فتح شوه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښه په کراره مکې مکرمې ته ورننوت. ابابکر صدیق خپل پلار ابو قحافه له لاسه نیولی راوست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ولید ابوبکر ته وویل دی به دې نه راوست زه به درغلی وی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل نه ستاسو حق دی چې دی درته راشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابابکر پلار ځان ته مخامخ کېناوه. په زړه یې ورته لاس کېښود او ورته ویل یې مسلمان شه نو خوندي به. د ابابکر پلار ورته ویلې ښه ده او سمدستي د شهادت کلمه ولوستله مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اوس نو ورشه د ګیرې سپینوالی دې بدل کړه خو تک تور رنګ مه ورکول بلکې په نکریزو یې رنګ بدل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا سره چې مخامخ شوی د موقع نه استفاده کړې د الله دین یې ورته بیان کړی د الله توحید ته خلک رابللي او د شرک او خرافاتو په وړاندې مبارزه کړې ده. الله رب العزت دې موږ ته هم همدا توفیق راکړي.